موږ د اسلام لپاره دا وطن پرېښودلی و. عزتمندو عصبیت و قومیت شاعرانو ته کښېنې فلانی خان دی او پښتون داسې دی او افغان داسې دی او افغان داسې. افغان هېڅ شی نه، خبرې د مسلمان د ترکه افغان و، شاه شجاع افغان و، مبرک کارمل افغان و، ډاکټر نجیب افغان و، د امریکایان چې راوستو دغه افغانان و. خو دلته مسلمانانو مجاهدینو د اسلام خبره کوي، د جهاد خبره کوي. عصبیت و قومیت له ذهن وباسي. عزتمندو قرآن په عربي نازل ده، قرآن په نبي علیه الصلاة والسلام په قریشو نازل ده، قرآن په بني هاشمو نازل ده، قرآن په نبي علیه الصلاة والسلام نازل ده. په ټول قرآن کې د عربو د نوم ذکر نشته. دا دلته تاسو ټوله د ناس په ټول قرآن کې د بني هاشمو ذکر نشته. په ټول قرآن کې یو ځای د قریشو نوم راغلی ده، یو ځای. هغه د مدح په ځای کې نه ده راغلی. هغه الله تعالی ورته وایي لإیلاف قریش، وایي قریشو کاسې ولې د رب البیت عبادت نه کوئ چې د بوتانو عبادت کوئ. امان پروردگار در کړی، رزق و روزي پروردگار در کړی، تاسو د بوتانو عبادت کوئ. هغه یې یعنې د تهدید په ځای کې خطاب ورته کړی. نو دا د وطن خبرې پرېږدي، دا د قومیت د پښتو دا خبرې پرېږدي. دا په اسلام کې بالکل اصلیت نه لري. یقیني زه اوس دغه د امارت اوس دغه ترانې خوند نه راکوي. سراس ذاتي دستي لري. بس وطن د افغانستان دومره لوی مصیبت ده. کله کله د موږ مشران و خبرو کې په خدای ماته افسوس راسي. وایي د فلسطین مسله د دې داخلي مسله ده. فلسطین مسله څنګه د دې داخلي مسله ده؟ زه ځان ته مسلمان وایم. په پاکستان کې طالبان جهاد کوي، TTP جهاد کوي، دا د دې داخلي مسله ده. دا څنګه د دې داخلي مسله ده؟ هغه د انګریز مقابل کې جنگي زی داخلي مسله ده. جهاد هم داخلي مسله کېدای شي. جهاد خو نشي داخلي مسله کېدای. خو دا خو بعیني د انګریز غوښتنه ده. زه باید داسې وایم چې هلته مسلمانان دي، د انګریز مقابل کې جهاد کوي، دا له ما سره مستقیم ربط لري. ما ته الله ویلي کتب علیکم القتال. دا یو مسله ده د تعصب او د قومیت او د وطن پرستي چې نن سبا په مسلمانانو کې ریښې غځولې دي. که ملا ده، که عامي ده، که ترانه خوان ده، که هر څوک ده، بس په دې مصیبت باندې مبتلا ده. بس کله کله داسې خبرې سړی واوري، یقیني ما خو ډېر دردوي. یو مسلمان په حیث باندې، یو مسؤول شخص په حیث باندې چې د داسې مصیبتونو په اړه باندې موږ څه مسؤلیت لرو.